دوستانو یو ارمان می فزړه کې او غواړي چې د زړه هغه ارمان هغه مراد می الله تعالی رافړه کړي. نو تاسو ډېرې وظیفې کړې وي خو هغه ارمان نه پوره کېږي. نن زه یوه وظیفه درښیم، هغه وظیفه وکړه. د زړه چې د هر ارمان وي الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره در پوره کوي. مثلا فزړه کې د دغه ارمان د سکاش په فلانکي ځای کې زما رشته سوی وای، یعنې ستا زړه دا غواړي چې فلانکی ځای دې د ما رشته له فلانکي فلانۍ نجلۍ سره وسي، خو هغه ډیره ناممکنه وي او ستا زړه له هغه ځای څخه نه صبریږي چې یا زما زړه دلته وایي په دې ځای کې دې رشته ضرور وسي، او هغه په مخ کې ډیر خنډونه او رکاوټونه موجود وي. نو نن دغه یوه وظیفه وکړه، په دې باندې عمل وکړه، انشاءالله ستا زړه چې چېرته غواړي هلته به رشته کېږي، ستا د زړه مراد به پوره کېږي، او په مابینځ کې چې کم خنډونه دي هغه به ضرور الله تعالی له مابینځه څخه وړي او ختمیږي به. یا زړه دې غواړي چې له فلانکي سره الله تعالی دومره ښه کړي دي، دومره زیات دولت او مال او پیسې یې ورکړي دي، له ما سره نسته، زه ډېر غریب یم، او ستا زړه هم دا غواړي چې کاش ماته هم الله تعالی دومره زیات مال او دولت راکړی وی لکه له فلاني سره چې سته. نو زړه دې دا غواړي، نو راسه ته هم دغه وظیفه وکړه، الله تعالی به هم ستا د زړه ارمان پوره کړي، او هغه کس ته چې څومره دنیا ورکړې ده تر هغه 2 چنده 3 چنده زیاته دنیا به الله تعالی تا ته درکوي. یا یو بل کس ته الله تعالی زیات اولاد، نیک صالح اولاد ورکړی ده، خو تا ته الله تعالی اولاد پر هغه اندازه باندې نه ده درکړی که له ده ته چې ورکړی ده، او ستا خواهش وي چې کاش الله تعالی ما ته هم داسې اولاد راکړی وی. ګوري اکثره وخت په دنیا کې دوستانو داسې کسان ډیر وي، کله کله پر هر چا باندې دا وخت راځي چې وایي یا الله پلانکي ته دې داسې اولاد څومره نیک اولاد ورکړی ده، څومره ډیر اولاد دې ورکړی ده، کاش ما ته دې هم داسې اولاد راکړی وی، نن به زه ورباندې هوسا وی، او ما ته هم الله تعالی کاشکې داسې نیک اولاد راکړی وی. کله کله خو دا خواهش د انسان په زړه کې راګرځي. نو نن دغه وظیفه هم وکړه، انشاءالله ستا د زړه هغه مراد به پوره سي، الله تعالی به هم تا ته هغه اولاد درکړي، هغه نیک کوم چې تا د زړه ارمان درلودی. یا یوه رشته یو واده دې کړی ده، د بل واده شوق په زړه کې لرې او هوا دې کېږي چې کاشکې فلانکی ځای زما بله رشته هم سوې وی، یعنې یوه مې کړې ده بله دې هم وسي. نو دغه وظیفه وکړه، انشاءالله د دې په برکت سره به هلته چې تا دومره رشته زړه کول غواړي هلته به ضرور کېږي. مثلا خو اخر درته وایم چې څه شی د په زړه کې ارمان وي، د دنیا وي، د مال دولت وي، د ښه اولاد وي، د ښه ځای رشتې وي، د ښه انډوالي وي، د ښه غټ کاروبار وي چې کاش زما کاروبار هم دومره پرمخ تللی وی لکه د فلانکي ده، یا د ښې نوکرۍ لپاره تا زړه غواړي چې فلانکی څومره ښه نوکري لري، څومره زیاته تنخواه ده، کاشکې زما هم دومره ښایسته نوکري وه او دومره زیاته تنخواه مو درلودی. ګورئ دوستانو هر وخت په دنیا کې د انسان د زړه ارمانونه مکمل نه پوره کېږي، خو چې یو پوره کېږي د بل ارمان یې په زړه پاته وي. نو که غواړې دغه ارمانونه پوره کړې او د الله تعالی له غیبي له خزانو څخه ستا د زړه ارمان پوره سي، نو راسه دغه وظیفه وکړه، ډېره اسانه وظیفه ده، هر کس یې کولی سي، نارینه زنانه، ډېره خوندوره وظیفه ده. خو دوستانو دا د تاسو یاد وي چې وظیفه عقیده غواړي. کله چې د انسان پر وظیفه باندې عقیده مضبوطه وي او د ده دا عقیده وي، دا یقین وي چې زه چې دا وظیفه کوم تر دې وظیفې بعد وروسته به الله تعالی زما هغه مشکل را حل کوي، هغه د زړه مراد به مې پوره کېږي.
نو کله چې دی دا وظیفه وکړي هغه وظیفه ختمه سوې یا نه ختمه سوې یا له هغې یوه ورځ بعد یا 2 ورځې بعد الله تعالی د ده هغه ارمان د زړه ورپوره کوي کوم چې د الله تعالی ته پیش کړی او فریاد یې کړی. خو که چیرې د انسان عقیده پر وظایفو نه وي برابره او دغه عقیده زړه نازړه کوي چې ګوره زما کار وسي که نه سي و ته راسه دغسې یې هم ټرای که ویې که کار خو د هغه نه کېږي ته یې وکړه بیا د هغه مشکل نه حل کېږي. بیا هغه اکثره وخت پر وظایفو عقیده نه وي برابره نو بیا وایي قاري صاحب تاسې موږ ته کومه وظیفه راوښوده په هغه باندې موږ عمل وکړئ خو الله تعالی مو هغه مشکل نه ده را حل کړی ولې د ده پر وظیفه باندې عقیده نه وي برابره یقین یې نه وي ورباندې. دوستانو د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې صحابه کرام داسې د کلک عزم متین خاوندانو او داسې عقیدوي خلک ولو داسې عقیدې مضبوطه وي د الله تعالی پر آیاتو باندې او د نبي علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام به د کم حاجت په باب د کم مشکل په باب د کم شي چې د زړه ارمان د پوره کېدلو په باب یو وظیفه ور وښودله او د دوی پر هغه باندې فورا یقین دستي به کوله او الله تعالی به دستي هغه مشکل هم ور دفع کوی ور ختموی به ولې ځکه چې د انسان پر کوم شي عقیده برابره وي هغه کیږي ضرور کیږي. دوستانو ډاکټر ته چې کله ځي سړی د مریضي لپاره او دی مریض وي او پر هغه دوا یقین وي الله تعالی شفا ورکوي که هر څومره کمزورو ډاکټر ته دی ورسي خو که چیرې ډاکټر ته ورسي او پر دوا باندې یقین نه وي چې دا دوا باندې به الله تعالی ما نه جوړوي یعنی چا بل یو سړی یقین وي چې الله تعالی مهربانه د دنیا د دوا په برکت سره به ما الله تعالی ضرور جوړوي هر څه جوړېدونکی خو د انسان الله تعالی د خو مازې دوا ثواب وګرځېږي او دی پر هغه باندې عرضې ته ور یقین ولري او یقین داسې ولري دی نشي خالي پر دوا باندې یقین چې دوا ما جوړوي بلکې پر دې یقین چې الله تعالی ما جوړوي دوا یا سبب او ذریعه ګرځي دا عقیده یې سي نو بیا دی په هغه دوا باندې جوړیږي که چیرې دا عقیده نسي دنیا هر قسم غټ غټ ډاکټر ته ورسي بیا دی نسي جوړېدلی عقیده ضرور غواړي اول به الله تعالی پر الله تعالی باندې ضرور مضبوطه عقیده برابر وي بیا به می پر دنیوي اسباب او عقیده برابر وي نو هغه کار کیږي کنه نه کیږي ځکه چې الله تعالی د هر مشکل کشا ده الله تعالی هر ارمان دی بنده ورپوره کوي چې فزړه کې وي او کچیر بنده پر الله تعالی باندې یقین مضبوط وو. نو دوستانو دا وظیفه درخوایم ډیره اسانه او خوندوره وظیفه ده هر کس یې ویلی شي هیڅ پابندي هم نه لري زما له طرفه ټولو ته اجازت ده. نو زه دوستانو د وظیفې پر طرف وظیفه درښیو دوستانو خو تر دې مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم ضرور شریک کړئ تر څو هغه هم له دغه څخه ګټه او نفع فایده واخلي. دوستانو هغه وظیفه داسې وظیفه ده کله چې تاسو د سهار لمونځ وکئ په اوداسه سره کرا براسي کور ته پر قبله شریفه به کینی پر مصله باندې کله چې پر مصله کیناست یو ګیلاس اوبه به راواخلئ دغه د اوبو ګیلاس دا به ډک کړئ دا له اوبو سیمې کله ډک کړئ نو بیا پر قبله شریفه باندې کینئ اول به اعوذ بالله شریفه بسم الله شریفه دواړه ووایاست بیا په سر کې 3 واره درود ابراهیمي شریف اللهم صل اللهم بارک ته بیا 3 واره الحمدلله شریفه بیا 410 واره دغه تور یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض دا به 410 واره ووایاست وروسته له دې به بیا یو 3 واره درود ابراهیمي ووایاست 3 واره به الحمدلله شریفه ووایاست پر اوبو به دم کړئ کله چې مو پر اوبو باندې دم کوي نو چیرې چې ستاسو زړه غواړي چې د پلانکۍ رشته دې زما وسي قبوله منظوره دې سي
نو راولاړ بسې هغه اوبه باندې مې خپله وچښي نه مې به په هغه کس باندې وچښي په یو ترتیب به یې ور ورسوئ. خو که چیرې هغه ته لاسرسی نه کېږي نسي ورسولی بیا به تر دې ټولو اسانه وظیفه دا ده چې تاسو به پر قبله شریفه باندې کښېنئ، سترګې به پټې کړئ، دغه وظیفه به ووایاست، بل شی مه وایاست. دغه وظیفه چې اعوذ بالله و بسم الله ده، 3 واره درود ابراهیمي، 3 واره الحمدلله شریفه، بیا 410 واره یا بدیع السماوات والارض، په پای کې بیا د 3 واره الحمدلله شریفه، 3 واره درود ابراهیمي. بیا به سترګې پټې کړي، د هغه شکل تصویر به ټول په ذهن کې راولي، بس دغسې به د هغه پر ځیګر باندې ورجوف کړي چې هر څوک صحیح سلو. بل چې څوک غواړي چې پلانکی کار دی، ما پلانکی دومره پر مخ کاروبار دی، ما د دې مغرنګ سي پلانکی ته دومره صالح اولاد، نیک اولاد یا ډیر اولاد الله تعالی ور کړی ده، ما ته دې الله تعالی داسې اولاد راکړي، پلانکی ته دومره دنیا ور کړی ده، ما ته دې الله تعالی راکړي. د هغه لپاره به داسې عمل وکړي، دغه تورې به ووایاست، نور به نه وایاست، پر قبله باندې به ناست یاست، یو پیاز به مو راخستی، پر پیاز به دم کوي. کله چې پر پیاز باندې دم کوي نو بیا به هغه پیاز په کور کې یو ځای د قبلې طرف ته راوځړوئ. مثلا په لشتګي شي کې به غوټه کې راوه به ځړوي، په میخ باندې کله چې مراوه ځړوي نو هر سار سي د کاروبار پر طرف باندې ځي، وغه ته به مخامخ درېږي او الله تعالی ته بلاس پورته کوي چې الله ماته په کار کې برکت راواچوي، پلانکی غوندي کاروبار ما تم را برابر کې، یا الله د پلانکی غوندي اولاد ماته هم را کې، ډیر نیک اولاد، یا الله پلانکی د ډیر زامن ور کړی دي، اولاد د ډیر اولاد ما تم د غمر را کې. مثلا شهر رنګ دعا وا هغه به کوي، دغه فیاض ته به ګوري او یقین او عقیده به د ټول پر الله تعالی باندې وي چې الله تعالی به زما دا کار راکوي او الله تعالی جل جلاله مهربان ده چې ستا کار به، ستا مشکل به ضرور په 2-3 ورځو کې حل کیږي. خدا وظیفه عقیده غواړي، ضرور به مو عقیده وي، که عقیده نه وي بیا ستاسو کار مشکل ده چې وشي، ځکه چې الله تعالی له انسان سره پر عقیده باندې ځي، چې د انسان عقیده پر الله باندې مضبوطه وي بیا الله تعالی دغه مشکلات ډیر زر ورته پکوي، الله تعالی دغه فریاد ډیر زر اوري.